هولي هولي دلته راشه. زرکوه هلا زرکوه هلا نو رازا 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 ته دلته څه کوې؟ اوس به موږ څوک وګوري؟ دا راته ووایه چې ته ولې زما زنګونو ته ځواب نه راکوې؟ ځکه چې زه وایم واده کوو، همدلته اوسېږو، خو ته وایې چې نه کېږي سوریې ته ځو. ژوند مې سوریا زما هیواد دی، زموږ کاروبار هلته دی، نو ته ولې زما خبره نه مانې؟ ووایه جلی. زه دا ځای نشم پرېښودلی، له مور نه مې لرې نه ځم. خو موږ به هر کال لازم ور به دې ګورو. داسې چې دا نو ته لاړ شه او بیا ما ته زنګ ونه وهې. هولي پرته له دې اخیستلو نه زه ګرانې. دا څه شی دی؟ ګوره له مانه هر څه وغواړه، خو دا رانه مه غواړه چې زه له تا نه تېر شم. سړک ټول چالان که چې لاړ شو. ته مانه د خپل کلي پرېښودو تمه مه لره، په خبره پوه شوې؟ وروره دا وخت هم د راتګ و چې ته راغلې. هولي څه خبره ده ترورې؟ تا ویل کلي ته زمو مار کاکا دی، کلي ته مال وړي، که غواړې ته هم ورسره لاړه شه. سمه ده، زه هسې نم د اسیې مخې ته تللم. ښه ده، په منډه لاړه شه. ګل جان زه اوس کلي ته ځم او ته له ځان سره زما توکي هم کور ته ویسه. سمه ده. چیرته وې؟ زه دلته یوازې پاتې وم. راسه دواړه یو ځای د زوم لیدو ته ورځو. زه له تا سره د خدای په منې لپاره راغلی یم. دا ته څه وایې؟ موږ له دې ځای نه ځو آسیې. هولي تاسې چیرته ځئ؟ داسې ځای ته ځو چې هلته ډېره خوشحالي وي. خدای پامان. هولي هولي ودرېږه. زموږ په تقدیر کې هم داسې یو څه لیکل شوي دي. ستا تقدیر زما تقدیر پورې تړلی دی. اسې څه وشول ته ښه یې؟
بد خوب دی ولید څه وشول جلۍ ووایه که نه زما موبایل چیرته دی؟ مورې هله زر کوه وځو داسې یې مخې ته ورځو. ته هغه جامې راټولې که بیا ځو یو ځل ورته زنګ به وهه پوښتنه وکړه چې حرکت یې کړی که نه. ته هغه ټولې نه کړې مورې د دې لپاره چې زر ورشو زه راغلم. خبرې مه کوه کار دې خلاص که. اوف خدایا غاړه مې غورځېدلې ده. هولې آسې ته دې زنګ ووهه. دا دی اوس ورته زنګ وهم. دا دی خپلی زنګ ووهه. برې هولې هغه له ناوې حرکت یې وکړ. ویده پاتې شوې وم. تمبلې ناوې په هر حال زه اوس اړیکه پرې کوم. هولې صبر وکړه مې پرې کوه. څه وشول؟ ما یو ډېر بد خوب ولیده. هولې ته هم پکې وې. بله خبره ده چې د هغه زو منظور تاسې ته رسېدلی. د څه شي انځور جلۍ؟ نن یا سبا زوم په خپله راځي خو ته اوسه منظور یادوې. هولې بیا هم پوښتنه وکړه خیر دی. سمه ده زه اوس اړیکه پرې کوم. زر کوه ته هم حرکت وکړه. هولې اړیکه مه پرې کوه. مراده هولې آسې څه وویل؟ حرکت یې کړی؟ نه تر اوسه یې نه دی کړی. جامې دې نه دي ټولې کړي؟ اوس یې ټولوم مورې. له چا سره چې واده کوي هغه پیژني؟ نه تر اوسه د هغه انځور هم نه دی لیدلی. اسیې جلۍ د باندې یو هلک ستا پوښتنه کوي. د باندې هغه څوک دی؟ کېدای شي چې زومې سبا ولته به راغلی وي. اسې صبر وکړه. لیونۍ جلۍ د زوم لیدو لپاره خپله یوه چپلقم پرېښودله. خدایا خیر دی هغه دې نه وي. چیرته دی؟ هغه دی. او هغه نه دی. خدا خو کوچنی دی. ښه دی که نه ته به یې په خپله خوښه لوی کړې. اغلی آسیه ته یې؟ هو زه یم. دا ښاغلي بشیر رالیږلی په منځ کې یې انځور دی. مننه ژوندی اوسې. دا ستا نه دی. زه یې خپلې معشوقې ته وړم. خدایا ډېر شکر دی. وای څومره ښکلی هلک دی. ته ډېره نیکمرغه یې. ګرانې اسیا هم ښکلې ده. بېشکه هله زر کوه لاړه شه. حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. زر کوه.
هولي له ما سره واده کوې که ما سره واده وکړې نو زه به د نړۍ خوشحاله انسان واوسم ما له ځانه مه لرې کوه له ما سره واده کوې ولې غلې هو وا مې نه اورېده هو هو لاسلې هو صبر وکړه داسې چې ده نو ځو خو چیرته ځو زه ته حیرانه وم مخکشه زر کوه صبر وکړه سمه ده صبر وکړه هله زر کوه مور به مې ما ووژني راځه مخکشه هولي تر اوسه جامې نه دي ټولې کړي لږ وروسته ناوې راځي خو زموږ د کور حالت ته وګوره جامې ټولې کوم که د هغې جلۍ مخې ته لاړه شم هی خدایه ته راسره مرسته وکړه سلام علیکم مریم خورې وعلیکم سلام ورور جانه زه درته یو څه ویل لرم مریم خورې خاوند دې په دې وروستۍ ورځو کې ښه کارونه نه کوي ووایه خیرت دی بیا یې څه کړي ته زما خور یې ځکه یې درته وایم د چرګانو په سیالۍ کې په تا باندې قمار وهلی ورته مې وویل چې داسې مه کوه خو یې نه منله کله چې خلکو ورپورې وخندل نو ستا هغه خاوند په منډه کور ته راغی وای بې شرمه سړیه دا کار یې هم وکړه زه وایم چې پام کوه زه اوس بازار ته ځم د خدای په امان صبر وکړه زما خور زه راځي د هغې مخې ته ما بیایي سمه ده راځه دسکال مې رااخلم مور به مې اوس په ټول کور کې ما لټوي ته خو لیونی یې خو ما هم لیونی کوي زه لیونی نه یم مین یم مین چلی زه چې ورهان به تاک ته ماته ورکو آفرین په تا تېر ځل یې په خپله ښځې قمار وهلی و هېچا ورسره لوبه ونه کړه دا ځل یې په خپله لور ږدي داسې چې دا نو چرګ به هم سم وجنګېږي هرومرو به یې ګټو مخکې شه حالت دې اوس سترګې وتړه هغه ولې ژوند مې حیرانوم دې ته یې وتړه مجبوره ویمې چې زه یې درته وتړم سمه ده سمه ده ته لارې ته وګوره سمه ده زه یې تړم سمه ده زر کوه سمه ده زر یې وتړه هله نو زر کوه سمه ده مراده دا دی تړم یې ایفا ګرانه ایفا زویا ستا سیال چیرته دی چیرته ها وجنګېږه نه د سیال نشي کېدلی زویا ایفا خان صاحب راغی خان صاحب په خیر راغلی ستړی مه شي د پیسو بدل کې هولیا لور دی سمه ده که قمار دی وبایلو او پیسې در سره نه وي نو لور به دی زما ښځه شي مهرباني وکړه زر کوه راځه پام کوه راځه هله زر کوه
وای مراده د خدای لپاره زه دې چېرته راوستم صبر وکړه لږ پاتې داسې ښکاري لکه چې زه دې د خپل کلي کروندې ته راوستلی یم نه ژوند مې نه اوف سترګې مې خلاصه صبر وکړه راځه لږ پاتې راځه لږ نورم راشه اوف سمه ده راځه چمتو یې ټنټنان دا زموږ ماڼۍ ماڼۍ زه پوهېږم یعنی اوس مهال د ماڼۍ غوندې نه ده خو ګرانې دا چې تا ماته هو وویل نو زه له تا نه د دې ماڼۍ ملکه جوړوم نه زه یوازې لږ حیرانه شوم راځه خپل راتلونکی دلته پیلوو 8000 سل 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8900 9000 دا ځای دی ما مې له پلار نه وغواړم مراده وروسته بیا کره دا ځای جوړوو غواړم چې زر واده وکړو نه کېږي هولیې ځکه چې ته د ډېر څه ارزښت لرې زه لومړی د ماڼۍ جوړوم بیا تا د ملکې غوندې ساتم لور به دې د ملکې غوندې ساتم نه یې پرېږدم چې لاس یې په ګرمو او یخو اوبو ولګېږي سمه ده حالا پیلوو یې خوشې کوي ایفا راځه زویه زر کوه زما رایا زر کوه ایفا زر کوه ویې وهه راځه وګوره دا به زموږ پخلنځی وي دا ځای درته ښه جوړوم سپینې کاشیانې درته پکې کاروم سمه ده دلته به ماته خوندور خواړه پخوي راځه وګوره دا د بڼګي دروازه ده په ښایسته هوا کې د باندې سباناری کوو یوه مرغانچه هم جوړوو تازه هګۍ به خورو هم به د چرګانو په اواز پاسیږو کوکو زر کوه زویه زر کوه ایفا زر کوه ګرانه زر کوه چینی هغه خاطر ته ملګري حالانو تکړه شه حالا ویې وهه ایفا آفرین ګرانه زر کوه ویې وهه آفرین چلی حالا ایفا حالا نو ویې وهه خان صاحب اچولای دې مو ګټله برهانه سترګې د خلاصې کا زما چرګ دی ګټي هرومرو به ګټي سترګې د خلاصې کا یو ځل د سترګې خلاصې کا ماته وګوره ستا کورنۍ به له ما نه هم ښځوم پیدا کړي زه به د هغوی ډېر خوښ شم هر څه به ښه شي ګرانې ډارېږم که یو بل ته ونه رسېږو زموږ د رسېدو مخه به څوک ونیسي ها اورهان باتاکا دا دی بیا د قمار وبایله سبا تا راشه جلهی بوزا باتاکا دا پیسې واخله د واده چمتووالی پیل کړه والا چې جولای دې وګټله هو داسې موقع له لاسه نه ورکوم هغه سړي ته ورشه چې زموږ د ټکټونو نیټه وځنډوي استانبول ته به وروسته لاړ شو لومړی باید هغې ښکلې نجلۍ سره واده وکړم راځه
یوازینۍ هیله مې دا ده چې ستا مېرمنه شم او له تا سره ټول عمر تېر کړم. کېږي زما ملک ښې همداسې به کېږي. ناوخته کېږي هله زر کوه. زه خو یم چې مېرمنه مې ورسوم. هله زر کوه مراده. اوف مراده زر کوه ناوخته کېږي. زر کوه. څه وشول زویه ولې په کراره شوې؟ لکه چې هلته تلاشي ده. کم عقل سړیه، څه کېدل چې په بله لاره تللی وې؟ ټول دې له خپلو پیژان کارتونو سره راښکته شي. بیړه وکئ، زر کوئ. حالا بیړه وکئ. زر 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 زر. آفرین، ښکته شئ. زر کوئ زر کوئ زر کوئ. څه دې خواته ودرېږه. پام کوئ حرکت ونه کوئ کنه دا ولم. وړاندې رانه شئ، وړاندې رانه شئ کنه دا ولم. حرکت ونه کوئ، جلۍ ولم. پام کوئ وړاندې رانه شئ. ودرېږه چېرته ځې؟ ته غواړې څه وکې ها؟ هم مې ستا ژوند وژغوره، هم دې په سر په مڼه وویشتم. دا ولې؟ که د هغه په ځای دې زه ویشتلې وای بیا هغه وخت هم همداسې شاړوله او بېغمه تللې ها؟ اندېښنه مه کوه، له مانه نښه نه خطا کېږي. وایم چې ستا له امله به اوس مړه شوې وم، ان بخښنه هم نه غواړې. ما ته وګوره، ما ستا ژوند وژغوره، ته باید له مانه منندویه واوسې، که نه نو اوس به وخته مړه شوې وې. ستا غوندې بې پروا انسان مې هېڅ نه و لیدلی. زه مې دنده ترسره کوم. ستا غوندې وړو نجونو سره جنجال کول زما دنده نه ده. هغه موټر څه شو؟ لاره کې د عسکرو تلاشي ده، ځکه وځنډېده. لږه نوره هم په تمه شه مېرمنې. په تمه کېږم وروره، شکر پېښه نه ده شوې، زه په تمه کېږم. آدم وروره څنګه یې؟ ښه یم جینګوزه، راځه چای وڅښه. انا زه بیړه لرم وروره. خان صاحب زه راولېږلم او ویې ویل چې د اوس لپاره د استانبول ټول ټکټونه وځنډوه. ولې ټکټونه ځنډوې؟ ته خبر نه یې هلکه، زموږ خان زوم کېږي. دا ته څه وایې ګرانه وروره؟ یا ما له کوم ځای نه ځان ته بوټی پیدا کړې څنګه؟ انا ګرانه، هغه جلۍ پېغله ده، روغه جوړه ده، نوې غوړېدلې ده، هغه ډېره ښه او ښکلې جلۍ ده. کوم کم عقل خپله لور ورکړې؟ اورحان بتاک جلۍ د چرګانو په جنګ کې وبایلله، یعنې زموږ د خان طالب
جلۍ بر وکړه هغه جلۍ لاسته راوړه د هغه باخته وګوره دا چې ته سبای غوږونه دي اوري کم عقله د اورحان بوتاګ لور چا لاسته راوړه داسې نه ده خور جانې داسې نه ده یعنې څه شی ما په خپلو سترګو واورېدل نه په خپلو سترګو مې ولیدل زه تا او هغه یما نومې راځي یو ځای وژنم ووایه تاسو د چا لور اخلئ ها تاسو ته هغه بېکسه ښکاري اورحان د چرګانو په سیالۍ کې هغه وبایلله خور جانې داسې څه وایې ها زموږ خان هغه وګټله له دې ځایه لاړ شه درته وایم له دې ځایه لاړ شه آسې په خیر راغلې څه خبره ده هیڅ هم نه زه تا د کلي په موټر کې کېنوم لورې ترورې څنګه هیڅ هم نشته له هغه کس سره د جنګ و هغه څوک و چې لاړه ته کور ته لاړه شه هولې ته ووایه تر څو چې زه نیم درغلې له کور نه دې ونه وځي ترور جانې دا دې ولې ماته راکړل څه خبره ده بابایه خبره مې ومنه آسې کور ته لاړه شه څه چې وایم هماغه وکړه ترورې څه خبره ده ولې ماته نه وایې په کور کې درته وایم هلته اوس لاړه شه چېرته لاړه شم د هولې څنګ ته لاړه شه سمه ده خورې شکایت مو دې واخیست اوس تللی شئ خیر دی قمندان صاحب د هغه یما نومې راځي او زما د بې پروا خاوند لوبه خرابه کوي هیله کوم زموږ ساتنه وکئ سمه ده ورځ په خیر قمندان صاحب څنګه یې ښه یم ته څنګه یې جلۍ هولیې تا ته وایم صبر وکړه څه خبره ده الله الله هولیې جلۍ ته له کوم ځای نه راغلې دا واخله حالا خبرې وکړه ګونګی شوې خیره ده جلۍ دا سړی تا په عذابوي قمندان صاحب ته څه وایې دا مې لور ده زه یې پلار یم لور مو ده هو پلار جانه زه بخښنه غواړم زه مراد یم زه دلته نوی راغلی یم په لاره کې یوه ستونزه پیدا شوه لاره مې غلطه کړه ژوندی دې اوسي دې مرسته وکړه یعنې تاسې ډېر ځوان ښکارئ ما فکر نه کوه چې تاسو به د دې پلار اوسئ بخښنه غواړم مننه کوم قمندان صاحب کله چې د دې مور له ما سره روانه وي خلک فکر کوي زما مور ده ها زه هم ځان در پیژنم اورحان یم خلک راته اورحان بتاک هم وایي خوشحاله شوم زه هم په هر حال ښه وخت ولرئ مننه کوم قمندان صاحب ورځ په خیر ورځ په خیر هولیې جلۍ مخکې شه زر کوه هولیې خپلې مور ته بیا ووایه سمه ده وګوره زه د ټولو خوښېږم یو د مور دې نه خوښېږم دا نو څه ډول کار دی له پولې نه مال وژغوره له پلار نه یې لور وژغوره اوف بابا ښاغلی ولې ځواب نه راکوې زر زما څنګ ته راشه یو څه درته وایم همدا اوس درځم ښه
خیر کې بیا څه دي زه ستاسې دا ښېګڼه خان صاحب سره شریکوم. خو که د جلۍ زړه نوي مصیبت جوړېږي هغه وخت زه څه نشم کولی. اندېښنه مه کوئ، موږ یوه چاره کوو. ورځ په خیر. خان صاحب ته زنګ وهم. الو خان صاحب زه چنګوز یم. د اورحان به تا ښځه نه ده راغلی ونه تا نه شکایت وکړه، خو اندېښنه مه کوه، ما هر څه کنټرول کړل. ښه سمه ده سمه ده. ستړی شوم. اوه هاي آسیې په خیر راغلې ګرانې. په خیر رانغلم، خو په هر حال تاسې دواړه تر اوسه چیرته وئ؟ هر کله راشي آسیې په خیر راغلې. د خپل ماما لاس دې ښکل کا. او خدای دې ډېر عمر درکړي. مریم چیرته یې؟ زه وږی شوی یم. ترور مې په کور کې نشته. کور کې نشته؟ ستا مخې ته نه وه درغلې؟ راتله، خو هلته یې لږ کار درلودو، ما ته یې وویل کور ته لاړه شه، هغه پاتې شوه. ها دا زما بخت دی. مور یې په یو ځای کې چکر وهي او لور یې په بل ځای کې چکر وهي. دا زه څه ډول بخت لرم تر څو به خواره او زار یم. هغه د ترور مې هم راغله. وای 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 مریم میرمنې، آخر هم ستا دا په یاد شول چې یو کور لرې؟ ها ته ښځه یې په یوازې ځان څه کوې چې د باندې ګرځې؟ څوک چې د خپلې ښځې په سر قمار وهي هغه ته حساب نه ورکوم. هولې تاسې کوټې ته لاړې شئ. خو ترورې حالا نو لاړې شئ. ته څه ډول یو خاوند، څه ډول یو پلار یې ها چې په خپلې لور او ښځې قمار وهي ووایه. هغه یما نومې رذیل خلکو ته وایي چې زموږ له هولې نه خپله ښځه جوړوي. بس دی د دې لپاره چې ستا بدمرغه لور نیکمرغه شي دا کار مې وکړه، نور څه نه. خو هغه سړی ستا په عمر دی. کم عقلې بې ځایه مې حساب خرابوي. ها ودې وژنم نه وځه. ښاغلیه زه یوه کوژده نه لرم، ورسره مینه لرم. تر اوسه چې دې هر څه وغوښتل ما وکړل، ستا خبرې مې ومنلې. خو زه چې له یو چا سره مینه ولرم بل چا سره واده نشم کولی. ستا د هغه کم عقل زړه واک له ما سره دی. ته په ما ځان او خپله مینه دې مه وژنه. کم عقله فقط چې په رښتیا واده کوې یو ځل زموږ کار وشي د واده له کاروان سره وسلې له پولې نه تېرې کړو. بیا هر څه چې کوې ویې که. ته خو ډېر زیات کسان لرې، ولې زه؟ ته اوس دومره شوې چې له ما سره حسابي کوې؟ ما هغې جلۍ ته ستا انځور لېږلی، اوس ورته ووایي چې زوم بدل شو، زموږ ټول پلان ستا له امله خراب شي. که تا زما له امر نه سرغړونه وکړه، که پلان برعکس مخته لاړه، نو ستا مینه پیدا کوم، ستا د سترګو په مخ کې په بېرحمۍ وژنم. پوه شوې؟ سمه ده، مننه. حمدي مهرباني. دا کم عقل وروسته له دې تا ته سپارم، ډېر پرې پام کوه. دا بوزه موبایل هم ترې واخله، د کار په اړه ټولې خبرې ورته ووایه چې ښه پوه شي. بېغمه اوسه.
چې زه ژوندی یم هیڅوک زما لور ته زیان نشي رسولی اجازه نه ورکوم که هغه رزیل یمه زما لور ته لاس وړاندې که بیا به ګوره چې مریم تاسو سره څه کوي کم عقلې ته چاته ګواښ کوې ها ګوره اوس دې د پښو لاندې غورځوم ته نه یو سم خاوند شوې او نه هم یو سم پلار یوه ارامه ورځ مو ونه لیدله کله چې ته یې د امیندوارۍ په حالت کې له کور نه وویستې طلاق یې درکه په میدان پاتې شوې که زه نه وای څه به دې کړي وو ګوره ښځې خوله مې مخلصه وه ممې مجبوره وه چې هغې ته هر څه ووایم غلی شه هغه به دې غږ واوري زه نه غواړم چې هغه پوهه شي که بل ځل ته زما په وړاندې ودرېدې که بل ځل ته دې سرزوري وکړه نو پوهه شه مریم مېرمنې زه بیا ټول رښتیا لور ته دې وایم هغه وخت بیا ګوره څه کېږي زما نوم اورحان بتاک دی دا کار کولی شم اورحانه راووځه کېنه غږ دې ونه باسې ښکاري چې شخړه سره خلاصه شوه هولیې لاړې شو وی ګورو هر ماښام هم دا حال وي راځه کښېنه زر کوه دا چې ته څنګه دومره بېغمه ناسته یې زه هېڅ نه پوهېږم واده نه اورېدل چې پلار دې څه وویل ها په ښکاره ډول یې قمار وهلی دی هولیې د پلار کار مې هم دا دی پیسې ډېرې خوښېږي خوراکۍ مور مې ډېره ځورېږي خو زه د هغې غوندې نه کېږم له مراد سره به خوشحاله واوسم زه مې د مور غوندې نه کېږم صبر وکړه د ترور لورې باید راته ووایي چې مراد څوک دی ګوره حسینم ته مې په خوب کې لیدلې اصلي خبره څه ده ووایه مراد هغه څوک دی چې ما سره مینه کوي هغه سره واده کوم پوهېږې هغه نن څه وکړل ری ووایه چې پوهه شم سهار کروندې ته راغی ما ته یې غاړه کې اخیستې وه غرمه کله چې ما جامې ټولولې ومې کتل د ناوې کمیس ورسره و ما ته یې د واده وړاندیز وکړ وایم چې خان صاحب په غوسه دی وایي اجلی راکړه یا به هم ټولې پیسې راکوې په خبره پوه شولې ها خان ته دې ووایه چې موږ ورته لور نه ورکوو مریم ننوځه مریم وایم ننوځه زر کوه څومره په زړه پورې ده هولیې ګوره زه غواړم چې ته خوشحاله واوسې خدای دې تل خوشحاله ولره تا د انځور مسله څنګه کړه هغه دې حل کړه ښاغلي بشیر راته انځور راولېږه ښه نو هغه څنګه دی خوښ دې شو انځور دی خو بیا هم ماته ډېر ښه ښکاري هله زر کوه ماته یې وښیه والله خان صاحب وویل چې د اورحان بتاک زور په خپلې ښځې باندې نه راسېږي هو ښځه دې له تا نه پټه ځي عسکرو ته زموږ شکایات کوي ویې ویل د اورحان څه ډول سړی دی خان صاحب ته ووایه چې بېغمه اوسه په دې کور کې زما خبره چلیږي سبا ته دې راشي جلی دې بوځي ومې ویل جلی دې بوځي زر کوه کم عقل هلکه زر کوه رزیل ښځې ته له مانه په پټه ځې عسکرو ته شکایت کوې زه به در سره ګورم وژنم دې رزیلې نه دې پرېږدم وژنم دې پلاره داسې مه کوه خیر دی پلاره داسې مه کوه پلاره هیله کوم داسې مه کوه داسې دې نه پرېږدم خدای دې تا ووهي مورې تا څه کړي چې پلار مې دومره په غوسه شو کومه خبره نه ده پلار خو دې تل همداسې په غوسه وي ترورې هیله کوم موږ ته یې ووایه کیدای شي چې موږ در سره مرسته وکړو
نه لورې ته خپل ماما نه پیژنې هغه تل موږ ته درد راکوي خو زه نه پرېږدم چې تاسو ته زیان ورسوي مه ډارېږئ هولې مه ډارېږه سمه ده زه دې ساتنه کوم تاسې لاړې شئ ویدې شئ سبا ته بیا خبرې کوو زه هم اوس ویده کېږم دا ژبه ډېره اوږده شوې ده له حد نه دې تېرېږې هولې خوشي که غلی شئ